موږ مسلمانان یو چې بیا قحط راشي نو دا ځینې پښتانه وایي زما لویه ګناهداره چې پښتون یم چې بیا ډانګی ورته ونیسي وایي زما لویه ګناهداره چې پښتون یم چې بیا دې څرمن واړی نو بیا وایي زما لویه ګناهداره چې پښتون یم چې بیا دې کمیس او پرتوګ وباسي نو بیا وایي زما لویه ګناهداره چې پښتون یم چې بیا دې سر وخورې بیا یې په جیل کې ووهې بیا دې په جیل کې وله بېعزتي وکړي یا په پبلک کې وله بېعزتي وکړي یا عدالت ته لاړ شي نو بیا وایي زما لویه ګناه دا ده چې پښتون یم بلکې زما لویه ګناه دا ده چې زما دا کوپړۍ خالي ده په دې کې بوس پراته دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمندو په دې سوشل میډیا باندې زه حیران دی ته یم چې هر سړی راځي د خپل ځان د مشهورتیا دپاره د خپل بوتاړ او د خپله چهره خلکو ته راخوستلو دپاره د یو څو ټکو د پیدا کولو دپاره هغه ځان مشهورول غواړي. دا ویډیو پوره وګورئ بیا که خیر زما ویډیو ورته ښه ولګېد نو ملګرو سره شریکه کوئ مخکې شیر کوئ. افسوس په دې کومه چې دغه مشهورېدلو د پیسو د ګټلو په سوشل میډیا باندې په سوشل میډیا راتللو د هغې هغه غلط طرف چې کومه دی مونږ مسلمانانو او بیا خاص کر زمونږ د پښتنو نه دی تباه و برباد یې کړ او په هغه د سوشل میډیا په پلیټ فارم کې یوه شارټکټ دمخانه یوه شارټکټ د بې حیا اډه بجلیګر مولوي صاحب الله دې په قبر رحمت کي هغه کې یوه خبره کړې وه چې 10 کاله پس به دا خلک به ډمان وي دا ځوانان او جنکۍ به ډمې وي او په هغه کې 15 کاله نه دي تیر شوي د بجلیګر مولوي صاحب هغه خبره هغه 100% صحیح ده. ما ته د ټیک ټاک یو څو ویډیو یو ملګري را سینډ کړلې نو ای پښتونه ای مسلمانه ای پاکستانیه ته ولې دغه ټیک ټاک نه هغه فایده نه اخلي چې ته پې چېرته چا دعوت ورکړي ته پې چېرته یوه ښه ویډیو جوړه کړې ته پې چېرته د الله او د رسول نوم واخلې ته پې چېرته د اذان ویډیو اپلوډ کړي ته پې چېرته یو صورت یو شارټکټ تلاوت ور اپلوډ کړي او هغه څوک واوري نو ولې دغه ثواب به تا ته نه راځي خو کاش چې ثواب په نیت وي. زما دغه پښتنو وروڼو دغه مسلمانانو او پاکستانیانو وروڼو د خپل ځان د مشهور کېدلو دپاره د یو څو لایک د اخیستلو دپاره والله د رزق کبر د پیسو کبر د هغه کولډ ډرنکس کبر چې هغه کولډ ډرنکس یقین وکړه یو غریب سړی چې کومه دی په روژه کې ډېر په مشکله باندې چېرته په 10مه روژه باندې هغه کولډ ډرنکس یو بوتل کور ته راوړي هغه د کوک او د ډیو بوتل یو غریب سړی په روژه کې بلکې زما غوندې سړی چېرته 10 ورځې بعد ځان له یو دغه بوتل راوړي ډېر په خوارۍ په محنت مزدورۍ باندې یو نارمل سړی یو پښتون نارمل پښتون یو مسلمان رور هغه دا ظالمان را لګي په سر باندې راوړی دا کبر نه دی یو خو دې ځان بې حیا که ته خو د ځان نه نه خبر یو دې پیسو کبر وکړه یو دې د هغه بوتل کبر وکړو چې کم بوتل په پیسو کېږي په 600 روپۍ ته والې په ځان یې راواړې ظالمه دغه روپۍ چاله ورکړه صدقه به وکړه ډېر دا سورونه به وي زړه به ورته شوي په هغه یې وڅکه د دې څه مطلب دی یو لایک نه لایک په دغه یو لایک ته 600 روپۍ نه میلاویږي او هغه 600 روپۍ ته داسې ضایع کړي اته واړې په ځمکه باندې دا څومره غټ کبر دی او دې بل طرف ته پکې دا بله ویډیو انډې په سر وهه دا څه شی دي. زه افسوس کوم چې کورونا کله راغله نو په انډیا کې د ډاکټران ډېر سیوا شوي وو یا کم پنډتان چې ورته وایي د دوی چې کم دا سکالران دي دا مذهبي خلک دي دوی څه چل کوو دوی وی چېره تاسو د دې غوا دا متیازې نه دي د غوا دا پیشاب دا په ځان راواړوې لکه دوی چې څنګه دا پیپسي په ځان راوړی داسې چې په ځان راواړی نو انشاءالله تعالی آینده وخت کې به بیا کورونا تاسې نه منډې وایي نو زه موږ پسې ټوقې کولې موږ وی یاره دا څه ګندګیر دي دا څه مرداران دي دا څه ځان نه نسخې جوړوي خو زه افسوس په دې کوم چې دا نسخه د څه لپاره ده دا پیپسیانې دا نسخه د څه لپاره ده په ځان راړم چې هغې موږ ته ووایي چې دا تاسو څه کوئ پیپسیانې د څکلو شی دی که د اړولو شی دی او بیا که د اړولو څیز هم دی دا ایکسپایر دي که صحیح دي که بیا صحیح دي نو آیا سکې ولې نه آیا په یو غریبي ولې نه سکې د فیسبوک او د یوټیوب او د ټیک ټاک د مشهورتیا دپاره دا څیز کول راشه
چاته یو ښه پیغام ورکا نشي ورکولی چاله سپورټ ورکا سپورټ نشي ورکولی ښه خبره ورته وکړه راشه د الله او د رسول خبره وکړه چاته یو نوم د الله والا وی دا دې پلانکي مرض شفا ده الله به ثواب درکړي ثواب په نیت شیر کا خو د هغې هېڅ دا مطلب نه دی چې ته راشي د رزق دومره سپکاوی وکړي چې دغه سپکاوی په تاریخ کې چېرته چا نه دی کړی موږ مسلمانان یو چې بیا قحط راشي نو دا ځینې پښتانه وایي زما لویه ګناهداره چې پښتون یم چې بیا ټانګی ورته ونیسي وایي زما لویه ګناهداره چې پښتون یم چې بیا دې څرمن واړی نو بیا وایي زما لویه ګناهداره چې پښتون یم چې بیا دې کمیس او پرتوګ وباسي نو بیا وایي زما لویه ګناهداره چې پښتون یم چې بیا دې سر وخورې بیا یې په جیل کې ووهې بیا دې په جیل کې وله بېعزتي وکړي یا په پبلک کې وله بېعزتي وکړي یا عدالت ته لاړ شي نو بیا وایي زما لویه ګناه دا ده چې پښتون یم بلکې زما لویه ګناه دا ده چې زما دا کوپړۍ خالي ده په دې کې بوس